بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو ملګرو. په دې نننی کلاس کې وزه تاسو ته د زناورو او بیا د هغو د بچو چې کم نمونه دي هغه به زه تاسو ته په انګلیسي کې زده کوم. کلاس ډیر مهم دی، تر پایه پورې خامخا وګورئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره سره ډانکی خر. ډانکی خر. بیا چې د کم بچی دی هغه ته موږ په انګلیش کې سوي کالټ، یعنی کوټه. پښتو کې ورته منګه کوټه وي. کالټ کوټه. پراګ چیندخه. چیندخه ته په انګلیش کې ویل شي پراګ. او د دې چې کم بچي تاسو په وبو کې لیدلې دا د مې پرنګي، خو دې ته په انګلیش کې ویل شي ټیټفول. ټیټفول چې کومه ده دا د چیندخه بچی ته وي او چیندخه ته پراګ وي. لاین شیر. شیر ته په انګلیش کې ویل شي لاین. خو بیا چې د لاین کم بچي وړوکی بچی ته په انګلیش کې ویل شي د لاین. لاین کب، یعنی د شیر ورکوټه بچی. ریټ منګکوري. منګکوري ته په انګلیش کې ویل شي ریټ. د منګکوري چې کم بچی هغه ته په انګلیش کې سوي پپ. پی یو پی پپ، یعنی د منګکوري بچی. بټرفلای. بټرفلای وی بلبلی ته. کوم موږ نه چرته څوک ته پوسو کې چې بلبلی ته په انګلیش کې سوي، نو موږ به ورته وي بټرفلای. د بټرفلای چې کم بچي یعنی ورکوټي تاسو به دا لیدلې دا اکثر په بوټو کې، یعنی واړه چې کم بوټي په غرونو کې نه دا اکثر ګلونه وغیرہ دي کې دا د بټرفلای بچي دي ته په انګلیش کې وي کیټرپیلر، یعنی د بلبلی بچي. پانډا. پانډا را موږ څه زناور دی چې دا ډیر زیات طاقتوري، نو د دې ته دا ځنګلي زناور دی. د دې چې کم بچي دې ته به موږ صرف وي کب. کب چې کومه ده دا د پانډا بچی دی. آستریچ شترمرغ. شترمرغ ته په انګلیش کې ویل شي آستریچ. بیا چې کومه ده د بچی چې کمی ورکوټه تاسو به لیدلې می دې ته په انګلیش کې وي هیچلینګ. هیچلینګ. نو دا د شترمرغ بچی دی. ټرکی. ټرکی او شترمرغ په دې کې صرف لک شانته پرخي. نور د دوی دوانو چې کم حرکتونه کم شکل ارسي نو دا دوانه برابري. د انډه چې کومه ده دا تاسو ته مخ کې میلو د انډه چې کومه ده د چرګانو چې کومه انډه د خاغي د چرګانو لس انډه د یو انډه نو دا برابري. د چې کوم بچي دی ته په انګلیش کې پاولټ. پاولټ. او د شترمرغ ته وي هیچلینګ. الیفنٹ. الیفنٹ وي هاتی ته. د الیفنٹ چې کوم بچي هغه ته په انګلیش کې ویل شي کاف، یعنی دوانو چې کوم دغه دی برابر دي، مطلب قد برابر دي. او د الیفنٹ چې کم خړتم دي تاسو ته بخکاری هغه شته غټ دي، او د دې کم بچی چې د دنه شته نو د الیفنٹ بچی ته به موږ په انګلیش کې وي کاف. بیا موږ سره سره پیکاک. پیکاک چې کوم دی ته موږ وي تاوس. دا موږ سره په مرغو کې د ټولو نه ښایسته مرغۍ دا موږ سره پیکاک ده. پیکاک ته موږ سوي تاوس، یعنی ځینې خلک ورته مور هم وي، میم واورې مور. د دې چې کم بچي هغه ته په انګلیش کې ویل شي پی چیک. یعنی کو چرته تاسو نه څوک ته پوسو کې چې پی چیک څه ته وي، نو تاسو به ورته وي چې دا د پیکاک چې کم وړو کې بچي هغه ته په انګلیش کې ویل شي پی چیک. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس. زه امید کوم چې دې کلاس نه به تاسو ډیر ښه هرڅه زده کړي. ملګرو کو چرته تاسو ته د څه ضرورت نه تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ خامخا کوئ. ملګرو اوس مال اجازه راکئ، ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.